د اعلی حضرت غازی شاه امان الله خان او ملکې ثریا د مرګ غمجنه کیسه. اعلی حضرت غازی شاه امان الله خان چې تر 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته پریکړه وکړه چې د ځواک پر سر جګړه نه کوي او د هېواد پرېښودو ته ترجیح ورکړه. افغانستان یې پرېښود، له خپلې کورنۍ سره د ایټالیا پلازمینې روم ته ولاړ او هلته یې د هجرت غریبانه او د کړاوه ډک ژوند پیل کړ. د ژوند تر پایه هم هلته پاته سو. د هجرت په سختو شپو کې په وطن پسې اوښکې تویولې. د وطن د لیدلو ارمان یې درلود، خو وطن یې بیا په ژوندوني ونه لیدی. چې ماته اوس ژړا رانشي. کله چې به لمر کېناسته نو زما د بابا جان به ډېر خوښېده. نو بابا جان به مې ویل اولادو غلي اوسئ، اوس مه غږېږئ. دغه مهال به یې اوښکې راغلې. افغانستان به یې په یادېده.